ستا د مینې لټون په دریاب کړلو چې له کومې راځو چې پر کومې بځو چې له کومې راځو چې پر کومې بځو پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اورېدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې څه ناڅه د مانځه په اړه موږ غږېدلي وو. عامر بن ثابت بن عبدالله بن زبیر چې یو صالح انسان و، د سهار د لمانځه پر مهال به یې لاسونه پورته کړل او داسې دعا به یې کوله: یا ربه، له تا څخه د عزت مرګ غواړم. د هغه نه سوال وشو چې د عزت مرګ کومه مرګ دی؟ هغه ویلې چې د عزت مرګ دا دی چې الله پاک مې د سجدې پر مهال سا واخلي. د هغه د مرګ پر مهال د ماښام اذان وشو، مرګ ته نږدې و. نه هغه وویلې چې ما جماعت ته بوځئ. هغه ته یې ویلې ته د مرګ پر بستر پروت یې، څنګه دې جماعت ته بوځو؟ ویلې سبحان الله، هلته آوازونه کیږي چې حی علی الصلاح، لمانځه ته راشئ، حی علی الفلاح، کامیابي ته راشئ. او بیا هم زه په خپل بستر کې مړ شم. د هغه وارثینو هغه یې په اوږو باندې جماعت ته بوته، هغه په ناستې لمونځ وکړه او الله پاک یې په وروستۍ سجده کې ترې ساه واخیسته. له لمونځ پرته د دین سرګرداني، د ژوند د یو ټاکلي نصاب نه لرل، د اخلاقو ښه چلند او ښه سلوک نشتوالی دی. چې لمونځ نه وي هیڅ هم نشته. هغوی چې له الله سره خپلې اړیکې پرې کوي، الله پاک له خلکو سره اړیکه شلوي. زموږ موجودیت، زموږ پاتې کیدل، زموږ بریا او زموږ هره چاره په 5 وخته لمانځه کې ده. او هر کله مو چې لمونځ پرېښود لکه د ګرد او غبار په شان به خواره واره او له منځه ولاړ شو. نن ورځ چې په ظاهره باندې موږ او تاسو وینو چې مسلمانان ذلیله دي او د کفارو او د ظالمانو لاسونه د دوی په وینو باندې سره دي، اصلي لامل دا دی چې مسلمانانو د خپل رب ویر کړی دی. که د مسلمانانو په زړه کې اخلاص وي، دوی د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شي، هر ځای کې به دوی کامیابه او په اوچته غاړه باندې ولاړ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د غذا تر مخه یو ورځ منبر ته اخوت او د ابو سفیان په ضد د جنگ اعلان وکړ. د مدینې پر وړاندې د هغه تاوتریخوالي، ظلمونه او نورې بدې چارې وغندلې او وی فرمایل په مدینه کې له هغوی سره جنګیږو او په احد کې له هغوی سره نه جنګیږو. یو 25 کلن ځوان را ولاړ شو او وی ویل: ای د الله رسوله، ما جنت ته له ورداخلېدلو راګرځوي. پر هغه ذات مې د قسم وي چې د هغه پرته بل څوک لایق د عبادت نشته چې زه به جنت ته ننوځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ځوان په خبرې مسکی شو او وی فرمایل: پر څه شي غواړي چې جنت ته ولاړ شي؟ له کومو صلاحیتونو سره ته جنت ته ځې؟ ځوان وویل: پر 2 ځانګړتیاو غواړم چې جنت ته ورداخل شم. لومړی دا چې د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره بې ساري مینه لرم، او دویمه دا چې د جنگ په ورځ له ډګره تیښته نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: ان تصدق الله یصدقک، که د الله سره رښتینی اوسې ستا خبره به الله رښتیا کوي. که رښتیا ووایې پایله به یې وګورې. جنگ او جګړه پیل شوه، ځوان راغی او په جنگ کې یې برخه واخیستله. هغه جنت غواړي چې د آسمانونو هومره پراخوالی لري،
هغه د مارکیټونو او ځان ته د بنګلو جوړولو لپاره جهاد او جنگ نه کوي بلکې د الله جنت او د الله رضا غواړي. بالاخره هغه خپل هدف ته ورسید او په غزا کې شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده او له مخې خاورې وڅنډلې او ویې فرمیل صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. له الله تعالی سره ریښتینی وي هغه هم ستا تصدیق وکړه، له الله سره ریښتینی وي هغه هم د ستا تصدیق وکړه، له الله سره ریښتینی وي هغه هم ستا تصدیق وکړه. د تعجب وړ خبره نه ده که ستاسو له منځ کې داسې یو نیک سړی را پیدا شي او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په څیر چې مرګ یې په مبارزې کې غوښته ژوند وکړي. یو رومي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویلې ای خالده که رښتیا هم پر الله داسې باور لري لکه څنګه چې دعوه کوې بس د زهرو ډکه دغه پیاله وڅکه. ډکه پیاله یې د زهرو په لاس کې ورته نیولې. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ویلې بسم الله توکلت علی الله او ګیلاس یې په سر واړو. بیا ویل الحمدلله هیڅ هغه ته زیان هم ونه رسید دا ځکه چې هغه پر الله پوره باور او یقین درلود. هر کله قدرمنو اوریدونکو چې موږ او تاسو همدغه اصل ومنو او د زړه تل ته یې ورښکته کړو بیا نو بریا یوازې له الله تعالی څخه غواړو او بریا هغه وخت زموږ په برخه کیږي چې له الله او له خلکو سره مو اړیکه سمه او ښه کړو. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له 3000 سرتیرو سره قادسیې ته ځي په داسې حال کې چې د فارس د سرتیرو شمیر 280,000 و یعنې 280,000 او د مسلمانانو شمیر 3,000. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پاڅېد چې مسلمانانو ته د سهار جمع ورکړي. 3,000 سرتیري هم ورپسې ودرېدل. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه رکو ته ولاړ. 3,000 کسان هم په رکو شول. هغه سجدې ته ولاړو. 3,000 کسانو هم سرونه ټیټ کړل او سجدې ته ولاړل. د فارس د سرتیرو مشر رستم چې د سرتیرو دغه نظم او ډسپلین له لرې ساره ګوته په غاښ شو او ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوازې دا چې سپاهیان روزلي دي پر دې سربیره یې زمري هم ځان ته رام کړي دي. جنگ پیل شو. د فارسیانو قمندان رستم سعد ته وویل غواړم یو سرتیری دې راواستوې چې ورسره وغږیږم. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه 30 کلن ځوان ربیع بن معامر ورواستوه. هغه ته ویل بڼه او څیره دې مه بدلوه موږ به یوازې د الله په اطاعت سره برلاسي کیږو. هغه ته وایي هیڅ هم له ځان سره مه اخله، تاج، سره زر او وړۍ مه اغونده، عادي اوسه. زموږ بنسټونه او اصول زموږ په زړونو کې دي او زموږ هوډ او عزم اوسپنې هم ایلې کوي. حضرت ربیع بن عامر رضی الله تعالی عنه له خپل یو آس نیزه او ساده لباس سره رستم ته ولاړه. کله چې د رستم او د هغه د وزیرانو او قمندانانو نظر په ربیع ولګېده ټولو وخندل. رستم ورته ویل راغلي یاست چې له خپل دغه په ملا ټیټ آس ماتې نیزې او شلیدلو جامو سره دنیا فتح او لاندې کړئ، یعنې په هغه باندې مسخرې کوي. ربیع بن عامر ورته څه وایي؟ قسم په الله موږ استولی یو چې بندگان د بندگانو له بندگی څخه د بندگانو د خالق بندگی ته ور وګرځوو. د دنیا له تنګوالي څخه د آخرت پراخوالي او د دینونو له ظلم او ستم څخه د اسلام عدالت ته ور وڅکوو. د دنیا له تنګوالي څخه د آخرت پراخوالی او د دینونو له ظلم او ستم څخه د اسلام عدالت دوی ته ور وڅکوو. جګړه پیل شو. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وتوانېده چې په 3 ورځو کې دغه ظالم او جابر مات او د هغه سرتیري تس نس کړي. الله رب العزت فرمایي فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. په دې توګه د هغو خلکو څټه وویستله شوه چې هغوی ظلم کړی و او ثنا او ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره چې د هغوی څټه یې وویستله. نو راشئ د الله رب العزت د اوامرو پابند شئ، الله ته رکوع او سجدې وکړئ. که تاسو د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شوئ په هر ډګر کې به د صحابه کرامو رضی الله عنهم په شان کامیابه او سرفرازه اوسئ. او که خدای مکړه موږ په ګناهونو اخته شو
په بدبختیو باندې اخته شو نو بیا موږ ناکامه یو. قدرمنو اوریدونکو، نو زه تاسو ته د ګناهونو د نه کولو او له ناوړه کارونو څخه د لرېوالي سپارښتنه کوم، ځکه ګناه د الله د غضب او د الله د لعنت سبب ګرځي. الله رب العزت د بني اسرائیلو په اړه وایي په سورة مائده کې 14 آیت کې فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به. بیا دا د هغو خپله وعده ماتول ول چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي، له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده. همدارنګه الله په بل ځای کې فرمایي مثل الذین حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات الله. کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوي ول خو هغوی دغه پیټی پورته نه که، د هغو مثال د هغه خره په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړي شوي وي. له دې نه هم ډیر بدتر هغه خلک دي چې د الله تعالی آیتونه دروغ ګڼلي دي. همدارنګه الله رب العزت په سورة حدید کې 14 آیت کې فرمایي الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نو ثابته شوه قدرمنو اوریدونکو چې د الله په عبادت کې لږوالی او کموالی پر ګناهونو او سرغړونو د ښکیلتیا لامل کیږي. هغوی چې الله پاک یې په خپل عبادت کې ټینګ او ثابت ساتي تر مرګه به په خپل حال وي. عایز قرني په خپل کتاب کې لیکي چې په الجزایر کې یو مسلمان او پرهیزګار ځوان و. دی رښتیا هم د الله ولی و. په یو ترافیکي پیښه کې د هغه گاډی او د هغه موټر په بل مخ واوړېده. دی 3 ورځې بېهوشه شو. تاسو پوهیږئ په دغه 3 ورځو کې دی د فاتحې د سورې تلاوت کوه چې ساه یې هم وخته او خپل روح یې الله ته وسپاره. په همدغه الجزایر کې یو بل ځوان چې وخت یې په لهو و لعب بېدیني او چټیاتو کې تیر کړی و له یوې ورته ترافیکي پیښې سره مخامخ کیږي. کله چې خلک ورسیږي د ده په خوله یوه سندره زمزمه کیږي. ذکر الله ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله رب العزت ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې د یوې ثابتې وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان ګمراه کوي. د الله واک دی چې څه غواړي الله هغه کوي. هغه لومړی ځوان د فاتحې په صورت روزل شوی او په همدغې فاتحې له دنیا څخه ولاړه، خو هغه بل ځوان چې د بدو سندرو په اورېدو لوی شوی او روزل شوی و په هماغو سندرو له دنیا څخه لاړه. باید بنده له ګناه لاس واخلي او الله ته رجوع وکړي، له هغه وډار شي چې هغه یې په خپل دین ثابت او قایم کړي او سمه لار ورښي. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ستا د مینې لټون په دریاب کلاهو چې له کومې راځو چې پر کومې بځو چې له کومې راځو چې پر کومې بځو ستا د مینې لټون په دریاب کلاهو چې له کومې راځو. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ښایي موږ د الله پر نعمتونو شکر وباسو، خو زموږ زامن او اولادونه به د الله په نعمتونو ناشکري وکړي. الله په سورة ابراهیم کې 28 آیت کې فرمایي الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا واحلوا قومهم دار البوار. هغه خلک ولیدل چې هغوی د الله نعمت وموند او هغه یې د نعمت په ناشکري سره بدل که او د خپل ځان سره خپل قوم هم د هلاکت په کور کې وغورځوه. نو قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د ټولو ګډه دنده ده چې خپل نسل سم وروزو، اصلاح یې کړو. هغه نسل یادوم چې جومات یې هیر کړی او کله چې هم جومات هیر کړي بیا نو د وخت تیرولو لپاره ناوړه کارونو ته مخه کوي. هغه نسل چې تل د بدو پیښو د زیږولو په خیال کې دی چې نه باید وی. هغه نسل چې د بشریت امنیت ګواښي، د خلکو د زورونې او آزار لامل ګرځي او خپل راتلونکی په خپلو لاسونو ښه کوي.
باید نامسلمانو خلکو ته وښیو چې په دنیا کې زموږ ژوند او د ژوند هدف د الله رضا او د بشریت نجات دی. زموږ د ژوند هدف چیغې، سندرې، نڅاوې او نور ناوړه کارونه نه دي. اسلام له دغو ټولو ناوړو کارونو څخه پاک دی. اسلام د ښه او تلپاتې ژوند بنسټ او اصل دی. نو قدرمنو اوریدونکو، هغه څوک چې تل لپاره ګناهونه کوي الله یې ایر کړی وي. الله رب العزت به هغه په سختو مصیبتونو او تکالیفو کې گیر کړي. د ګناهونو نښې او آثار زیات دي، لکه د زړه کلکوالی او دغه بلا ده چې یهودیانو ته یې درون ګزار ورکه. هغوی الله پاک هیر که او الله پاک له هغوی خپل ځانونه هیر کړل. د ګناهونو بل اغیز او تاثیر لعنت دی، ځکه چې بنده کله هم ګناه وکړي او په دوامداره ډول یې وکړي، پر قلب یې مهر لګول کیږي او د الله رب العزت لعنت پرې ویل کیږي. د ګناهونو یوه بله نښه په رزق او روزي کې کموالی دی. څومره لویه بدمرغي! داسې ډیر کسان دي چې په ښکلو کورونو کې ژوند کوي، ښکلي لباسونه او جامې اغوندي، د نړۍ تر ټولو ښه خواړه او میوه خوري، خو په زړه کې آرام او سکون نه وي. الله رب العزت په سورة طه کې فرمایي: ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله وایي څوک چې زما ذکر او نصیحت له درس نه مخ واړوي، د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅوو، سترګې به ړندې وي. هغه به ووایي پروردګاره، په دنیا کې خو زه سترګور وم، ما لیدل کاتل کول، دلته دې ولې ړوند راپاڅولم؟ الله تعالی به وفرمی هو، په همدې شان دې زموږ آیتونه چې تا ته راغلي و تاهیر کړي و، هماغسې نن ته هیرول کیږي. ابراهیم بن ادهم چې یو صالح او نیک انسان و، هغه په کاڼي او په تیږې به کیناست، له وچې ډوډۍ پرته به یې بل څه نه درلودل، خو هغه به د الله د ذکر او د الله په عبادت او د قرآن په لوستلو کې په ناز او نعمت سره ژوند کوه. خلکو ترې وپوښتل آیا ته نیکمرغی؟ ویل قسم په الله چې زه په داسې یوه نیکمرغي کې ژوند کوم که پاچاهان خبر شي د تورې په زور به یې راڅخه واخلي. شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله د دنیا له مال څخه یوازې یوه لونګۍ او جامې درلودلې. کله چې ظالمانو او ګناهګارانو هغه له دې کبله بندي که چې ولې هغوی نه مني، ویل زما دښمنان له ما سره څه کوي؟ زما جنت او باغ زما په زړه کې دی، هر چیرته چې زه یم هغه ما سره دی. وژل راته شهادت دی، شړل او تبعید مې سیاحت دی او زندان مې خلوت ځای دی. هغه د زندان تورو تنبو ته ټیل واهه. خو علامه ابن تیمیه څه وایي؟ والله دا زما لپاره نیکمرغي ده او نیکمرغي د الله له ذکر او عبادته پرته بل ځای نشي موندلی. هو قدرمنو، نیکمرغي او خوشبختي څه شی ده؟ خوشبختي او نیکمرغي دا ده چې 5 وخته اودس وکړئ او 5 وخته خپل فرضي لمنځونه وکړئ او نفلونه هم ورزیات کړئ. نیکمرغي یعنې د قرآن تلاوت کول او په آیتونو فکر او تدبر کول. نیکمرغي یعنې د الله تعالی ذکر کول، تل توبه ویستل. او بیا هم نیکمرغي دا معنا چې ناوړه کارونه، فحشا او داسې نور له خپله کوره وشړي. باید داسې یو کس اوسې چې خپله کورنۍ او ملګري سمې لارې ته ورسیخ کړي او له بدیو یې راوګرځوي. نو ای مسلمانانو ورونو او پلرونو، د خپل ژوند اصلي هدف وپیژنئ، د خپلو اولادونو روزلو ته سم پام وکړئ. که موږ د خپل ژوند اصلي هدف او مخه وپیژندله، بیا په دنیا او آخرت کې به بریالي او کامیابه اوسو. خو که داسې مو نه کړه، بیا به موږ ناکامه او ذلیله یو. د ځمکې پر سر ټول دینونه ناکام شوي، خو یوازې اسلام دی چې بریالی دین دی او همداسې روان دی. بیدیني هم امتحان شوه چې له لعنت او عذاب پرته بل څه نه وه. عیسویت او یهودیت تحریف شول، کمونیزم ړنګ او ناکام شو. بالاخره خلکو د الله دین ته مخ واړوله، خو زموږ ځینې ځوانان مغروره شول او د الله پر احکامو یې تکبر وکړه. ځینو یې اسلام پرېښود. آیا دوی غواړي چې د اسلام دین بشریت ته وړاندې کړي؟ زما ګرانو ورونو، ښایي دا خبره تاسو ته نوي نه وي، خو زه د عبرت په خاطر تاسو ته په وار کومه. ای هغو کسانو چې تل مو زحمت ګاللی چې په نورو راحت راشي، تل مو بېخوبي کړې چې نور ویښ پاتې شي.
او تل مو قرباني ورکړي چې نور ژوندي پاتې شي. نو ځکه الله وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. قدرمنو اوریدونکو د دوزخ اور د ځان لپاره غلی کړئ، ځان او کورنۍ مو له دغه اور څخه وژغورئ، له الله سره خپله ژمنه پر ځای کړئ، په جوماتونو کې خپل 5 وخت لمنځونه له یاده مه باسئ، په نیکیو امر وکړئ او له بدیو خلک منع کړئ، قرآن تلاوت کړئ، حفظ یې کړئ، د خپل رب پر کتاب مو فکر او تدبر وکړئ او بالآخره خپل ځانونه مو د هغې ورځې لپاره چمتو کړئ چې الله پاک په اړه فرمایي یا ایها الناس تقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم چې الله رب العزت موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او له بدیو نه موږ او تاسو وساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. نستا گواهی دم پدم ورکوي، ستا نوم ته د شور ترنم ورکوي، ستا نوم ته د شور ترنم ورکوي. که دنیا نه وای موږ ټوله ته ورکېدو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو. که دنیا نه وای موږ ټوله ته ورکېدو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو. ستا د مینې لټون په دریاب ټولاهو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو. ستا جلال ستا جمال ورته نشته زوال، بېله تا بل جانان بېله تا بل ارمان. ستا جلال ستا جمال ورته نشته زوال، بېله تا بل جانان بېله تا بل ارمان، بېله تا بل جانان بېله تا بل ارمان. نشته نشته چې لا شریک له هو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو. نشته نشته چې لا شریک له هو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو. ستا د مینې لټون په دریاب ټولاهو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو. ستا د مینې لټون په دریاب ټولاهو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو. ستا د مینې لټون په دریاب ټولاهو، چې له کومې راځو چې پر کومې بځو، چې له کومې راځو چې پر کومې